कि वो आए और अपने दिल को छू लेने वाले अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार करे। मशर नूरुल्लाह तरीन साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमरा किराया 15,000 रुपये د شپې خلک چکر له ورځي ستا د وزیرستان د به 50,000 روپۍ کرایه مګر د افسوس خبره ده نن هغه د وزیرستان خوندې مندې په دا مخامخ مچر کالونۍ جنجال ګوټ ګیدړ کالونۍ موږ مخکې ځناورو نومونه یې ورباندې ایښي دي په دا علاقه کې نه ګیس نه اوبه نه روډ یو څه نشته ستا بچیان دلته ګزاره کوي اوس ته مزدوري کوې دغه مزدوري دې کولې چا یو پلیټ پیدا کړي چا یو رخشه پکې پیدا کړه چا یو ډمپره پکې جوړه کړه نن بیا دی و تا ته ولاړ دا ولې ولاړه تاسو خبر یاست ځینې ته به مشران یاست نوې منصوبه راغلې ده کراچي له منصوبه چې شته ماډل سیټي ځینې جوړوي د کراچي نه لږ راویښ سئ پښتنو خصوصا دا مشرانو ته وایو دا سرمایدارانو ته وایو کراچي له نوې منصوبه راغلې د ماډل سیټي ځینې جوړوي ماډل سیټي وایي دا د دوبۍ د ابوظبۍ د فرانس کې چې غټ غټ ښارونه دي هغه تر ښار ځینې جوړوي وایي د ماډل سیټي په مخ کې خنډونه چیش دي که چا آبادۍ دي وایي رکشه ده ټیکسي دی ریړۍ ده ډمپرې دي دا ګرد چا کاروبار دی دا د پښتانه کاروبار دی دا د هغه تسلسل دی چې شروع سو لږ عمر مخکې د روزې په میاشت کې پر چاکر وټل تاسو نه ولیدل د پښتنو ګدامو ته اور واچول سو 15 کروڑه روپۍ نقصان یې وسو څه مطلب یې و اور یې اخیستی نه دی اور یې ور واچاوه چیش دی وای دلته وی آی پی روډ جوړیږي ماډل سیټي بسم الله کیږي او پښتانه بېغمه ورته ناست دي خالي په دې خوشحاله دي زما 14 ډمپرې چې 43 ډمپرې داسې په دې ښار کې ته بې عزته کېږي دا په تا را روان دي اوس دې خوښه خپله ده موږ پراته ورته ستاسو وینه یې موږ په سوشل میډیا وینو خوا به نه بدوئ موږ سپینې درته کوو او پښتانه متل کوي وایي دوست به دې وژړوي دښمن به دې وخندوي موږ سپینه خبره درته کوو تاسو لګیا واست د ډي آی جي ټریفیکو د آی جي په غاړه کې مارونه ورچول پلاني کرنل سره ملاقات پلاني برګېډ اوس ورسه ورته واراسه د لانډۍ والا نه مخلاص کړه هغه در پسې ولاړ دی دا کار د هغه روان دی خبره هغه ده چې د کراچي نه ماډل سیټي جوړوي د ماډل سیټي په مخ کې رکاوټ پښتون بولي اوس نو ستاسو کار که د دې مسلې حل غواړئ د دې مسلې حل اتفاق راولاړ سئ تاسو ډمپر یونین والا څو یونینونه دي دار سره کښېنئ که نه سره کښېنئ موږ ته اختیار راکړئ موږ به قرآن مجید وروړو دا نور یونینو والا چې راسئ سره کښېنئ راسئ اتفاق سره وکړئ یو یونین والا زموږ پښتون ورور پر پریس کلب ناست دی پریس کانفرنس کوي بل پر سوراب ګوټ ناست دی بل هلته کور ته ناست دی پر سوشل میډیا لګیا دا مو څه جوړ کړي او حکومت هغه ظالمان چې ستا کاروبار در خرابوي هغه درته ګوري چې دا خپله تقسیم دی هېڅ نشي کولی زه وایم یو تجویز در کوم چې خالص تاسو د ډمپرو مسله نه ده یوه میاشت مخکې د ټالو والا مسله به دوکانونه یې ور وسېځل ترانسپورټ والا نه و پکې بله ورځ دلته پولیسو سریعام زموږ بچی شهید کړي عبدالله په مسعود کې نور قومونه نه وو نن د ډمپرز والا احتجاج دی ډمپرز والا ناست نور پښتانه نسته ظالمانو د دې تقسیمه د موږ کار اخیستی راسئ چې لاس پر له واچو زه تجویز در کوم دا څو مشران زه پکې پېژنم الله سرمایې درکړي دي ډېرې مې وګټلې یوه ډمپره د دې کراچي پښتنو دپاره قربان په څو به په 1.5 کروړ به غالبا
یوه قربان کوي په دې ګردو 1.5 کروڑ روپۍ راټیلې کوي راسئ په کراچي کې اووه ضلعې دي په اووه ضلعو سره اووه ضلعو کې جرګې کوو سیاسي جماعتونه پر موږ را پرېږدي پښتانه مشران موږ د راولو د وټل یونین والا به راوغواړو زموږ پښتانه وکیلان به راوغواړو دا د ډامپرز دا د کپړو دا چې څه دا قومي اتحادو